د هغې سره ډېره زیاته ناجایزه شوې ده او په هغې باندې قسم په خدای زما ډېر زیات زړه خفه شو چې څوک کوم ظلم زیاتی کوي زما نه برداشت کېږي خو هغه هر یو کس وي نو زمونږ د فن وي او که د فن نه علاوه وي زه به لایف راځم او زه به د هغې سپورټ کوم مینهوالو هغه لایف راغلله په ټیک ټاک باندې داسې نور هم راغلله هغه د خدای پاک او ستاسو نه سپورټ غواړي تاسو ولې سپورټ ورکړئ هغې ته به انصاف میلاو شي داسې کار دی چې په هغې باندې الزام لګېدلی دی هغه چې غلط کارونه کولی یا غلطه وی نو هغې به تاسو ته خپل کور نه خو د هغې کره خو جانګڼ کټونه دي د هغې خو څلور بچي دي هغه معذوران دي بل ورسته شوله راغلله زه پرې درته قسم قرآن خورم چې شوله راغلله واپس تلله د رشکې پیسې ورسره هم نه وي هغه ول هم ما ورکړلې داسې کار دی چې سیدعلي شاه دی که څوک دی ایسچو هغه ته زه پلیز زه ورته ریکویسټ کوم چې د دې نه تاسو واوړئ او داسې کار دی چې ظلم زیاتی خوند نه کوي چې څوک کوم ظلم زیاتی کوي که نه نو د هغې چې دی نو د هغې خدای پاک تپوس کوي او داسې کار دی چې یا دی هغه په خپله باندې دا دی دا لګیا ده دا دی هغې دا دی قرآن نه اغستی دی او په قرآن باندې لاس یې ښودی دی انشاءالله ټول به دې مدد کوي او داسې کار دی چې په دې دنیا کې چې دی نو انصاف شته دی داسې کار دی که هغه هر یو پولیس والا دی کوئی سچو دی نو داسې کار دی چې انشاءالله زه دې سپورټ کوم او دا ټوله دنیا به دې سپورټ کوي او تا په قرآن باندې دا دی په دې ویډیو کې لاس ایښودی چې زه غلطه ښځه نه یم نو موږ په قرآن باندې ایمان راوړی تاسو پرې راوړی دی د ټولې دنیا پرې راوړی دی نو تاسو ورسره ملګري شئ زه ورسره ملګري یم چې دې ته خپل انصاف میلاو شي صحیح ده دا د کرای په کور کې اوسېږي او دا ډېره زیاته غریبه ښځه ده نو چې زما دا ویډیو څومره شیر کولی شئ نو دا مخکې دا شیر کوئ نو که دا عمران خان ته وي که زموږ وزیر اعلی عمران خان ته وي یا بل څوک وي نو زه هغو ته وایم چې پلیز دې سره سپورټ وکړئ دې سره مرسته وکړئ ولې چې دا جاړي دا یوه تورسري ده او چې موږ په دې باندې خفه نه شو موږ هم یو تورسري یو ما باندې دا وخت تېر شوی دی او داسې خدای دې نه